مدینه شریفه نظر قصان اوتل احد ته چې نږدې شو نو عبدالله ابن ابی چې کوم د منافقانو سردار دی په ژبه خو د اسلام کول په ژبه ځان د نبي علیه السلام ملګري حسابو او د زړه نه کافر هم ورسره ووته لکه ظاهر کې خو به ځان ته مسلمان وي چې احد ته نږدې شو نو عبدالله ابن ابی وی چې زه خو د جنگ کې شرکت نه کوم زه خو واپس سم نو 300 منافقین ورسره واپس شو وی زما مشوره چونه منله ما وی چې جنگ لبار نوزو دی مدینه کې پاتې کیږو د مکې دا کافر بیا تنگ شي واپس بدی اکه په کلی رو ختل نو بیا به ورسره زمونږ بچیم جنګو کې پکانو به ویلي او زمونږ ښځې به هم پکانو ولي نو زما رای چونه منله لهذا د ځان نه وجنم نو د 300 منافقینو سره عبدالله ابن ابی واپس شو 200 مسلمانان پاتې شو په دې 200 کې یو دوه قوم یو ته بنو حارثه وی یو ته بنو سلمه وی اغیم چې د عبدالله ابن ابی دا 300 واپس کېدل او دې ته وکتل لږې غوندې د اغیم زړه کې میلان پیدا شو چې مونږ هم ځو خو الله زړونه کلک کړل بعضې مسلمانانو ورته ووې چې تاسو څه کوئ هغې خو قضیه خو منافقان دي مونږ ته پته ده چې د زړه نه هغوی نبي علیه السلام نه دی منلی صرف په خولې اسلام کوي او تاسو خو مسلمانان یې اذ هم طائفتان منکم قرآن شریف کے اللہ فرمائی ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون اللہ وی تاسو کی دو ڈلے وے منکم چی اغا مسلمانان منافقان اغیم لگی خپی و خوی دے دا خودری زر لخکر دے او من خودر لگیو لیکن اللہ وی واللہ ولیہما داغ منافقانو سره د خدای مدد نو اغه لړل مدینه ته واپس دی دوه ډلو سره د خدای مدد نو دی واپس شو مسلمانانو وی تاسو ولې ځه وی دا بس نه ځو دی واپس شو او الله وی وعلى الله فليتوکل المتوکلون چې کم کسان مسلمانانی د زړه نه هغې له پکار چې په الله باور کوي نو 200 مسلمانان دی او 3 کافران دی او 13 جمعه میں د جنگ تفصیل درته و چې مضبوط جنگ وشو او ظاهر کې خدای مسلمانانو لګټه ورکړه او چې هغه کم په غونډې نبی علیہ السلام کسان کې نولو 50 کسان هغې لږ اختلاف شروع کو د هغې د وجې نه بیا د مسلمانانو باندې د کافرانو حمله وشوه د خالد ابن ولید ناګهاني نو یا کسان صحابه پکې شهیدان اللہ رومبے مدد دا دا مسلمان کړی دی رومبے کامیابی خدای مسلمان لا ورکړه په دې مدینه منوره کې یو سړی و ابو عامر به ورته وي د خولې نه ډېر پوستو او ډېر زیات عبادت گزارو نو خلقو پا ابو عامر راہب مشہور کرے کہ دیر عبادت کے نو چه حضور پاک مدینه شریفے تراغے نو دیر ٹنگے دے نشو نو لرد مدینه تو تختے وی دا مسلمانانو دا زور نشم لی دے نو التبع دا مکی خلق دا مسلمانانو خلاف روچتول نو پا احد کے دیر آگے جنگ غزب احد کے نو دے کافرو تیوے ادرے گئے زدرے او چل قوم زور مخی کېږم نو پا دے انسوارو کے اوس زما قبیله دا زما قوم دے و زما ډیر لوی قدر بکو عزت پہ کو ابوی لزا اعلان ورکوم نو دے نبی علیہ السلام نو دوی دل جدا کو دا خپل قوم دے دل جدا کوم لگ بدا تپاتش اغی بے ډیر خل نو جدی سنگ راغ و میدان کے ادرد آوازیو کرے خپل قوم تا وی اے زما قوما دا مدینی اوس ما پیجنے زا ابو عامر ما تاسو چرات راہب آئے او لویا ڈالا میں دا مکین روستے دا او چې زما سوکم مرګري وي زما د قوم وي زما سره تعلقي هغه دې مهرباني وکړي د جنگ نه د لاسو باسي او دي سي
زه ابو عامر ما. هغې ورته وی او موږ دې پیژنو ته ابو عامر راهب نه، ابو عامر فاسق یې، موږ دې ښه پیژنو، شیطانه. لاړې وتښتېدې مکې ته، اوس یې زموږ خلاف لښکر راوسته، اوس موږ د پیغمبر علیه السلام نه جدا کې ودرېږه که موږ له په ګوتو راغلې چې برابر دي. لاړ د مکې کافرو ته واپس شو، وی خو دونه کلک دي د نبي علیه السلام دا ملګري چې زما خو پکې یو قسم خبره ونه منله، او بیا الټی زه بیزته کړلم وی کنځلم. یاره زه چې مکې ته تلیم د مدینې خلک بدل شوی دی، رسوا که خدای پاک. جنگ کې چې کومې کارنامې صحابه کرامو کړي د هغې مثال نشته. حضرت حنظله د ده زوی دی، د دې ابو عامر زوی دی حضرت حنظله، پلار یې کافر دی او زوی مسلمان دی. مشهور تاسو په دې نظمونو کې هم د حنظله رضی الله عنه واقعه اورئ. حضرت حنظله رضی الله عنه شهید شو په دې جنگ. چې کله شهید شو نو نبی علیہ السلام مبارک صحابو ته ووی چې ما خو فرشتي ولیدې چې د حنظله له غسل ورکړ، دی اولمبو او د سر نه اوبه ساسي. تاسو رده د بیبي له تپوسو کې څه وجه ده؟ نور شهیدان فرشتې نه لمبوي او دی اولمبو سر نه اوبه ساسي. صحابه لاړل، د بیبي وه جمیله نوم یې او دا دغه منافق عبدالله ابن ابی خور وه، د ده بیبي ده، مسلمانه ده. هغې نه یې تپوس وکړو، وی نبي علیه السلام وایي چې حنظله نور یې ورته الو نه وی چې د له فرشتو غسل ورکړی دی، سر نه اوبه ساسي. وی دا تپوس ته وکړئ چې د ده څه حالت و چې د جنګ له راته، وی د ده څه حالت و چې د جنگ له راته، څه ناشنا کار یې کړی دی که نه دی کړی. یاره وی نور حالت څه خو یې نه یم خبر، خو په دغه شپه د خپل کورنۍ چې کوم د ښځې خاوند تقاضی هغه یې پوره کړله او بیا جنگ له نیغ روان شو. یاره وی چې غسل کومه نو په دې ډېر لوی وخت اوړي، نبي علیه السلام به د کافرو په منځ کې ولاړي او زه به لامبمه، نو غسل یې نه دی کړی او په لوی جنابت کې میدان ته درغلی دی. دا راته پته ده. حضور پاک وی وګورئ، وی الله تعالی ولا د مرګ نه پس یو شرافت او عزت ورکړ او فرشتو ولا غسل ورکړ. د دې وجې نه د ده لقب دی غسیل الملائکه، هغه حنظله چې فرشتو لمبولی دی. نبی علیہ السلام سره یو توره وه، توره یې لاس کې اوچته کړه، وی من یأخذ هذا السیف بحقه، وی دا توره به څوک په لاس کې والي خو چې د دې تورې حق ادا کړي. د جنګ شروع کېدو نه مخکې صحابو ټولو لاسونه اوچت کړل، یو یې صاحب مال یې راکړه، بل وی مال یې راکړه، خو چې چا به لاس اوچت کړ نو نبي علیه السلام به لاس واپس راوستو کړ، لاس یې واپس کړ. صحابو یې د الله رسوله ولې؟ وی داسې سړی غواړم چې د دې تورې حق ادا کړي. حضرت ابو دجانه رضی الله عنه را مخکې شو، وی د الله رسوله د تورې حق څه دی؟ وی د تورې حق دا دی چې هغې پورې به دې جنګېږي چې به دې کافر مړه کړي، مسلمان ته ونه لګي، مسلمان پې مړ نه کړي او کافر پې مړ کړي او اونه تختی. مسلمان به پې نه وجني، کافر به پې وجني او چې اونه تختی شانه کړي، دا د دې تورې حق دی. وی د الله رسوله مال یې راکړه او دعا م راته وکړه. هغه توره ابو دجانه رضی الله عنه له نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورکړه او دعا یې ورته وکړه، الله وی تره د مدد وکړي. نو الله هغه دعا قبوله کړه. دی چې کله په میدان جنگ کې روان دی، هغه توره ورسره ده، د حضور پاک مبارک توره ده، نو د دا مټې والې، دا د بدماشۍ تللی کول، دا لاسونه یې والو، خپې یې نږدې نږدې کېښودې او سینه دا سټ یې اوچت کړي و. نبی علیہ السلام چې ورته وکتل مسکې شو، وی دا چال د خدای ډېر بدي شي، دا د کبر چال دی، دا د کبر چال، دا د خدای ډېر بدي شي. خو په دې موقع د خدای خوښ دی، په دې موقع که څوک داسې چال کوي، ولې کافر باندې خپل روب اچوي او کافر ته خپل طاقت ښیي، نو په دې موقع دا چال جایز دی. او د دې موقع نه بغیر دا د کبر تلل د خدای ډېر بدي شي. لاړه او هغه توره لاس کې واخېسته، د دنیا کافران یې پې مردار کړل، لیکن شی نه کړه کافرو ته، مخ په مخ وجنګېد او خدای وله شهادت ورکړ. حضرت عمرو بن الجموح رضی الله تعالی عنه یو بل صحابي دی، په خپه ګوډ دی، ګوډ
بچو ته وی زمزم جهاد لا بچیو تی بابا ته پخ پګوړې ته معذورې ته جهاد لا نشتلې دې راغې پلاس بچی را دوي دا بچو د زم او چې معذورې منو جمدې برانو شم مړ بشم شهید بشم کنه جنت ته بزر ورسم نو بچی رالل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے شکایت وکړه وی صاحب زمون بابا دے عمرو ابن الجموح او پخپا ګډ د تا ته پته د ګرځېدوم غریب نه دی او د جهاد شوق دې منسوخ وی مال راولې وی تاسو یې ما منې کوي کزي مې منې کوي لیکن دته حضور پاک او فرمایل وی عمر وی تانا د جهاد فریضه ساقطه ده ته معذورې کته نه دې تا خدای نه نیسی مزه دته وی مزه بچو ته وی کزي منې کوي ما هغه وی د الله رسول شوق مې ده وما پریدا زما دل کېږي د زم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ډېره خدای خو معذور کړي کنه دې تا باندې ګناه نشته خو کزي نو زرته مزه خو تا خوخه ده وی زم دې راغې میدان جنگ کې او میدان جنگ کې چې کله جنگېده حضرت سعد رضی الله عنه وی ما ته یا سعدو کیف حال دې څنګه دی وی ما ته چې حال خدای خدای دې پکې خیر واچي دا ناګهاني حمله چې خالد ابن ولید وکړه څوک یو خو تښتېدل څوک بل خو حالت ګډوډ دی وی ما ته وی چې سعدا انی لا اجدو ریح الجنة دون احد زما دې قسم په خدای وی چې د احد په خوا کې د جنت خوشبوئی محسوسه دغه جنت خوشبوئی د احد په خوا کې محسوسه خوشبوئی او یو ورمخکې شو او شهید شو چې شهید شو بیا چې کله شهدا نبی علیہ السلام دفن کې دلته د احد په میدان کې د خدای وی د خپل خاوند د مدینه مقبره ته وړم نو دې د لاش اوچت کو په اوخ باندې په اوخه باندې لاش ولا کې خو نو چې اوخه شلله مدینه ته نتله اوخه شړی نه دي چې مخ ولا احد ته کې احد ته دي او چې مخ ولا مدینه ته کې اوخه وهي اوخه نه دي رال النبی علیہ السلام ته شکایت وکړ وی سبغه عمرو ابن الجموح لاشم په اوخه چولې دي اوخه مدینه ته نه دي احد ته واپس دي وی خدای راوله خدای ولا راوستا وستا دی خاون سره دعا خو نه وکړي وی کړي وا وی سی ویلو وی دا چې کله راتنو وی دا دعا وکړه اللهم انی اسالک شهادتا خدایا دستانه شهادت غواړم اللهم ارزقني شهادتا خدای مال شهادت راکې ولا تردني الى اهلي خدای ما خپل کلی ته بیا واپس مکه نو خدای ولا دعا قبول کړي دا کنه ولې خپل کلی ته واپس وړي هم دلته دفن کړ هغه میدان کې دفن کړ حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه کله چې جنگ خطیس شو ګرم شو دی وشتون کې د غشي د لیندې د وشتون کې ډېر د وشتو ډېر انتهایی مهارت یې لرو او جهاد کړم به غشي دیشته دی یو موقع کې دته چاوي تعالی من سم نه لري سمون نه کې وی خندل وی ما ته زمانه چل خای وی دا هغه قسم چې د خدای په لار کې لومبي غشي مېشته دی او اذا هغه قسم چې د نبی علیہ السلام سره په سفرونو په جهادونو ګرځېدو ډوډۍ بنوا خوراک بنو نو د کیکر پانې بم خوړې نو یو دسمات بم نه کېده ځکه چې هغې کې لوندوالی نی نو او دسمات بم لکه د اوښ او یا د ګډو د چیلو د پچو په شان دی او دسمات به رانه نه وتېده داسې ژوند مونږ تېر کړی دی اوس وایي تاسو ما ته د مانځه چل ښایه چې تا لمونځ نه درځي افسوس نه دی وایي نو د غشو د ویشتو مهارت یې لره چې په لاره به څوک تلل نو نبي علیه السلام به هغه ته وي دا غشي دته ولې دته کېدی دې ښه ویشتل کولی شي نو ده به لینده راښکا داسې زور به یې ورکړه لیندې له لینده چې څونه تېزه راکاږي نو هغه همره غشي ډېر تېز دي دوه درې لیندې یې ماتې کړې یو دی یو بل صحابي دی نو حضور پاک به دا لاس مبارک په دې تندي دلته کېښود چې به غشي ویسته داسې به یې ورته کتل چې دا غشي په کافر لګي که نه لګي
نو دی ورته وی د الله رسوله زما شاته ودرېږه، ما سره خوا کې مو ودرېږه، ځکه چې د دې ځای نه غشي ولم نو دشمن ما ولي، چې ډز د کم ځای نه کېږي نو دشمن په هغه ځای ډز کوي که نه، زه غشي ولم دشمن ما ولي، نو هسې نه تو نه لګې، شاته ودرېږه، نو که غشي راځي زه به لګم خو ته خو به بچ کېږې که نه. نو چې ده به ډېر شوق سره غشي ویشته نو حضور پاک به ول آواز ورکړ، ارمی یا سعدو فداک ابی و امی، اے سعده اولا د ما مور او پلار ستانه قربان. د دوو صحابو نه نبی علیہ السلام خپل مور پلار قربان کړي، لکه یو سړی چاته وي مور مې ده نه قربان، پلار مې ده نه قربان، دا د عزت لفظ دی. نو حضور پاک به ول آواز ورکړ، ارمی یا سعدو اولا سعده فداک ابی و امی، مور و پلار مې درنه قربان. دا د ده دپاره لوی سعادت و، یو د حضرت زبیر نه یو د ده نه دا تفدیه شوې ده، دا د ده دپاره لوی سعادت دی. یو وخت کې یو د بقي سره خوا کې ډېره زمانه وشوه، ما ته چا وی راځه یو د نبي علیه السلام غشي دی او د هغې لینده درته ښیم. نو چې بویه تلمه څه نوادرات پراته وو هغه ځای کې، نو ما ته یې ویل چې دا د نبي علیه السلام د شیشه کې دننه شیشه وه او یو چبوتره و، په هغې د پاسه لینده پرته وه، غشی پروت و، وایي دا د حضور پاک لینده ده او د هغه غشی. چې ما ورته داسې وکتل نو ما هغه ته ویل ته خطا شوې، مې دا د حضور پاک لینده او غشی نه دي، مې دا د حضرت سعد ابن ابي وقاص لینده او غشی دي. نو هغه ما ته ویل تا ته څه پته لګي؟ مې حدیث یې ورسره لاندې لیکلی، هغه لیندې ته لاندې دا حدیث لیکلی و، ارمی یا سعدو فداک ابي و امي، اوله سعده مور و پلار مې درنه قربان. مې دا حدیث یې لیکلی دی، معلومیږي دا چې دا هماغه د حضرت سعد ابن ابي وقاص لینده ده او د هغه هغه غشی. مضبوط قربان صحابه ول. حضرت مصعب ابن عمیر ما تیره جمعه درته ویلي چې کوم د حضور پاک هم شکل او د پیغمبر علیه السلام دفاع یې کوله، په هغې کې شهید شو. چې شهید شو دا هغه صحابي دی چې په مکه کې د ده کوم ژوند و په مکه کې، نو ده به د 200 درهمو جوړه ساره چوله او یو به بېګاله چوله، دونه قیمتي جامې به چولې، د زرګاو روپو جامې به چولې، او چې یو جوړه به یو ځل واغوستله دوباره به هغه نه چوله، بله به چوله، او په دې مخ باندې به قیمتي اعلا د ریخمو روبنده چولې و چې زما په مخ خاوره او دوړه پرې ونه ځي، او قیمتي څادر به او مالدار سړی و، ډېر زیات مالدار، خلکو به صفت کو، یو ځل به سار جوړه چوله، ماښام به بله بدلوله، ماښام به واچوله، سار به بله بدلوله، مالدار او قیمتي جامې به چولې. خو چې کله مسلمان شو او د اسلام نه پس راغی مدینې منورې ته، یو ځل داسې په لاره باندې روان، نو چې کم 2 څادرې دي، یو یې د کمیس په ځای ځان نه تاو کړی دی، بل یې د پرتوک په ځای ځان نه تاو کړی دی، نو غټې غټې ټوټې ورته لګېدلې وي، شلېدلې دي، نو ټوکړې ورته لګېدلې دي، او د لنګ یو طرف پسې په خاورو راښکي شي او بل طرف یې د پنډۍ ته اوچت شوی دی، لکه د ملنګانو غوندې فقیرانو غوندې روان دی، او سر او مخ یې د خاورو نه ډک دی. نو چې حضور پاک ورته وکتل نو په ژړا شو. صحابو دي د الله رسوله ولې دې وژړل؟ وی د مصعب ابن عمیر هغه مخکنی ژوند راته رایاد شو او د اوسني حالت دی، د اسلام نه مخکې د ده کم ژوند و، یو جوړه سار یو ماښام، او چې معمولي داغ به ولګېد په هغه ساعت به یې جوړېدلې کړه، او د زرګونو روپو جامې به یې اغوستې، او اسلام نه پسې د بې پروایۍ ته وګوره، د لنګ یو طرف په ځمکه راښکي شي یو بره دی، او وجود د خاورو ډک دی، او څادر ته یې غټې غټې ټوکړې لګېدلې دي. نو چې دی شهید شو او کفن ورکوي، هغه مصعب ابن عمیر کې د زرګونو روپو جوړه به په ایمان او د اسلام نه مخکې چوله، سار او غرمه به جوړه بدلوله، او چې کله شهید شو نو کفن نشته، خپل جامې دي، حق جامې دي. نبی علیہ السلام اعلان وکوي شهدا به په خپلو جامو کې ښخوي، دا به ترې نه وباسئ، او دا شهدا به لمبوي هم نه،
لمبولم د دې منه دي هم د خپلو وینو کې او په دې خپلو رنګ شوو جامو کې دا په وینو لیتو پیتو جامو کې خښ کې صرف کفن پې د پاسه څادر ور واچوي چې د قیامت په ورځ په دغه لیتو پیتو د وینو ډکو جامو کې او دا زخمونو نه وینې بیږي او د قیامت پر ورځ د خدای دربار کې روان شي. نبی علیہ السلام فرمایي د قیامت پر ورځ د شهدا او د زخمونو نه به وینې بیږي. اللون لون الدم، هغه رنګ به د وینې وي، والریح ریح المسک، او بوی به د مشکو وي، خوشبوی به د مشکو کوي. وینې به بیږي د شهداو نه، رنګ د وینې او خوشبو د مشکو. نو صادر نشته یو یې ولا را پیدا کا لنډې دی، نو چې سر ته یې راکاږي نو خپې ښکاره کېږي، او چې خپې ولا پټوي نو سر یې ښکاره کېږي. نو حضور پاک نه چا تپوس وکړه صاحب څه ورسره وکړو؟ وی سر ولا پټ کې، سر یې ولا پټ کو، په خپو یې ولا دا بروزه واچوله، دا ګیه ولا په خپو واچوله. دغه رنګې حضرت حمزه رضی الله عنه خور ولا دوه څادرې راوړې، دوه. چې نبی علیہ السلام وکتل دوه څادرې وې، وی داسې وکړئ یو مې د تره له ورکړې یو بل شهید له ورکړې، ځکه د شهداو کفن نشته. یو مې د تره شو یو بل شهید له ورکړې، وی صاحب یو غټ دی او راکوټی دی. نو ګوره دا څادرونه خو یې د ترو، نو په کار و چې هغه غټ د تره له ورڅوک ورکړې وی راکوټی د بل. حضور پاک څه وی انصاف و پکې، وی قراندازي پې واچوي چې د ده کم رسې به رده شي او چې د ده کم نه رسې به د بل شي. نو چې قراندازي پې واچول هغه لنډې د ده ورسې د غټ د بل چې ورسې، چې سر به یې وله پټو نو د ده به خپې ښکاره کېدې، او چې خپې به یې پټولې نو سر به یې ښکاره کېده. وی څه ورسره وکړو د الله رسوله؟ وی سر وله پټ کې په خپو وله ګیا واچوئ. دا د صحابه کرامو شان دی، خان دا د هغوی دفن دی. جنازه چې کېږي نو قبرونه کنستولی کېږي، نو چې کوم باقي صحابه دي نو د هغوی وجودونه هم ټول زخمي دي. نو قبرونه کنستل بیا احد کاڼي د ځمکه د قبر کنستل هم پکې مشکل وګلانو پکې. نو نبی علیہ السلام وی داسې وکړئ چې غټ غټ قبرونه وکنوئ، او دوه دوه درې درې په یو قبر کې سملل. نو غټ غټ قبرونه یې وکنستل، نو دوه دوه او درې درې د یو قبر کې سملول. او چې چاله قرآن زیات ورځي هغه قبلې ته مخکې کې د میرټ شو، میرټ د دفن میرټ چې ورته وایي ترجیح، چې چاله قرآن زیات ورځي قبلې ته کې، چاله کم ورځي ورپسې، چاله هغه نه کم ورځي ورپسې. نو په احد کې اوس هم یو قلعه ده، دیوال ته تاو دی، غټ دیوال ته تاو دی. دا ټول شهدای کرام یې په هغه ځای کې دفن کړي دي. صرف حضرت حمزه رضی الله عنه یو د هغه خوریی دی، حضرت عبدالله ابن جحش رضی الله عنه، او یو ورسره دغه مصعب ابن عمیر دی رضی الله عنه. دا درې واړه په یو ځای کې دفن دي. او داسې په دغه چبوتره کې د یو دوه درې شهداو نورو قبرونه هم شته. رب العالمین قرآن شریف کې د شهداو متعلق اعلان کړی دی، د شهداو متعلق ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. کم خلق الله پلار کې مړ شو، شهدا شو، شهیدان دي ته مړه مه وایه. ظاهر کې فتی مړه، خو هغه د قبر نه پس زندگی ولا د مرګ زندگی مشمیره، مړه ورته مه وایه. بل احیاء دا جمدی دي، عند ربهم یرزقون، د خدای پنیر دوی ته روزي ملاوي. خو د هغې مثال ده دا جمدی دي، د الله پنیر ورته روزي ملاویږي. نو د دې نه 46 کال پس، 46 کاله پس سیلاب راغی په دې علاقه. چې سیلاب راغی نو دا مقبره یې وړه، دا کوم قبرونه دا طرف یې ښکاره کړه. او حضرت معاویه رضی الله عنه زمانه ده، نو هغه وی دلته یو نهر وکنو، ضرورت د یو نهر هم دی. نو چې سیلاب دغه وخت کې راغی، هغه نهر کودی شروع کړې وه،
نهر یې کنو او دې کې سیلاب پې راغی. نو چې سیلاب راشي خو بیا خو هغه چې کوم کار د خلکو کړي نو هغه غاړې ماړې یو سي کټورې غاړې ماړې یې وړلې. نو د احد دا شهدا پکې راښکاره شو. حضرت عبدالله ابن عمر رضی اللہ عنہ پکې راښکاره شو. نو چې راښکاره شو 40 سال پس 40 کاله پس نو پسینه د پاسه لاس پروت دغسې پسینه لاس پروت نو صحابه وویل چې دا لاس ورته نیغه و دا ګوره لاس تاسې کوږ پاتې شوی دی لاس به نیغ کړو ورته. نو چې لاس یې اوچت کړ نو وینه ترې روانه شو 40 کاله لاس یې اوچت کړ وینه ترې داسې روانه شوه لکه د یو جمدي انسان نه چې کله وینه بیږي مړي ته ګوره او پکې وینې ته ګوره. نو بیا والا لاس نو وینه اوچوي وینه نه بندېږي ډوکړې سره وینه پاکوي وینه نه بندېږي. نو بیا لاس راواغېشت واپس یې ولا په زخم کېښود نو وینه بنده شوه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله د خدای لار کې چې مړه شو مړه ورته مه وایه بل احیاء عند ربهم یرزقون جمدي دي خدای روزي ورکوي رزق ورته ملاویږي. نو د حضرت حمزه رضی الله عنه خپه د چا نه سسکوره ولګېده ځکه د نهر کودی کېږي نو د خپې نه وینه روانه شوه 46 سال پس. زمارونو ډېره عظیمه قرباني دې حضراتو ورکړې ده. یو بل صحابي دی حضرت قتاده ابن النعمان رضی الله عنه د حضور پاک سره خوا کې ولاړو او د پیغمبر علیه السلام دفاع کوله. یو غش راغی دقه سترګې یې ورته وویشته چې غشي باندې سترګه ولګېدله نبي علیه السلام بچ شو. که دې نه وي ولاړ په دې غشي حضور پاک لګېدل. نبي علیه السلام ته وي د الله رسوله ته بچ شوې وي او زه خو بچ شم او دا داسې په غشي سترګه ولګېده چې د سترګې دا ګاټې ترې لاندې پرېوته هغه یې لاس کې راواغېسته وینې ترې روانې شوې. وی د الله رسوله داسې وشو پیغمبر علیه السلام مبارک هغه ګاټې راواغېشته او په دې سترګه کې ورته واپس کېښوده واپس یې کېښود او دعا یې وله وکړله او نو دی وایي چې څنګه یې ګاټې کېښوده دی وایي درد خو ختم شو نظر واپس راغی داسې نظر راغی چې د مخکې نه مې په نظر تیز شو. نو دی ورته څه وایي صحابه مجیبه وي د الله رسوله سترګه به مې خو بې ډوله نه ښکاري اوس نظر خو واپس راغی بې ډوله خو به نه ښکاري. وي اللهم ارزقه جمالا خدایه ته وله د مخکې نه زیات ډول ورکې او الله د په دې مخ زما دفاع وکړه نو خدای د قتاده دا مخ د جهنم د دوړو او لوګو نه محفوظ وساتي. صحابو چې کومې قربانۍ کړې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دفاع کې د هغې مثال نشته. حضرت خیثمه رضی اللہ تعالی عنہ زویو حضرت سعد دا غم حضرت سعد نمو هغه په بدر کې شهید شوی زوی بدر کې شهید نو چې د احد میدان د احد جنگ دی نو دی پاسېده وی ښځې ته وایي ښځې خوب مې ولیده وی څه خوب دې ولیده وی هغه زوی مې ولیده سعد مې ولیده چې د جنت په یو خشته باغ کې چکرې لګوي د جنت باغ دی هغې کې ګرځي. ما ورته چې بچې څه حال دی دی وی بابا ډېر زیات خوشحاله یم ډېر لوی نعمتونه راله پروردګار راکړل. بابا راځې نه دلته ما له خواله راځه. وی ما ورته چې بچې درځم سبا ستا خواله در روان یم وی دا خوب مې بېګا ولیده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جاءله وی د الله رسوله خیثمه خو داسې خوب لیدلی وی انشاءالله چې زوی سره خدای په جنت کې ملګري کړي. راغی حضور پاک له وی دغسې خوب مې لیدلی د الله رسوله ما ته دعا وکړه چې ما د خپل زوی سره خدای په ابی ابن خلف مشهور کافر دی هغه راغلي ملګرو ته وی د ما په زړه کې یو ارمان دی وی څه ارمان دی وی دا مې ارمان دی چې دا پیغمبر علیه السلام ما په خپله توره ووالي نو څه به نو موقع موندله حضور پاک پسې ګواښ یې کو دی کې را روان
چراغ نبی علیہ السلام ته چاوي صاحب هغه دی ابی ابن خلف را روان دي تور وسره تا نیت کوي را روان دي صحابه ورمخ کې شو یو ویزه ورزم بل نبی علیہ السلام یو صحابي ته د نظام راکې د تقک مکه دا ما کار وی صاحب اسه نه در باندې را مخ کې خدار در باندې ونکي وی نشي کول دا نه راکې د یو صحابي نه حضور پاک نه دا واغښتا او چې دا ابی ابن خلف راته پاغه نه دی ول یو ټاس ورک دا وګیو لګي د منډه او چغې وی غرق شوم هلاک شوم تبا شوم مرګرو ته ولی وی دا وګوره چې وی قتل مړوي سي معمولی غوندې داغ دې د باندې د خدای نیک بخته ورشه د خلکو لاسونه پرې شوي دي د خلکو کې لیش زخمونه دي او څوک چغې نه وي او ته معمولی غوندې چې ته په لرګي لګېدلې پوټې زخم هم نشته معمولی داغ دی او چغې وی خبر یې چا والې ما وی چا والې د نبی علیہ السلام نوم یې واغې وي د هغه په نیزه لګېدلې نو وی څه چلو شو چې په نیزه لګېدلې وی زما دې قسمې چې د سر د ویښتو نه خپو پورې وجود مې تلقېږي او اقصی وشوه د خدای پاک هلته مردار نه که خو چې د مدینې نه راتلل نو په لاره کې صرف وتی د هغه صرف په مقام کې وجود ټول داسې شو لکه پولی سخا شو وجود او هلته خدای پاک مردار یو کافر دی چې د حضور پاک د لاس نه مردار شوی دی او د حضور پاک په لاس لګېدلی دی چې د هغه نوم ابی ابن خلف نبی علیہ السلام فرمایي وي هغه سړی ډېر بدبخته دی چې د هغه د لاس نه پیغمبر زخمی شوی دی یا د هغه د لاس نه پیغمبر شهید شوی دی بین اسرائیلو کې ډېرو خلکو د لاسه پیغمبران شهیدان شوي دي هم ډېر بدبخته دی او هغه هم ډېر بدبخته دی چې هغه د پیغمبر د لاسه مړ شوی دی یا د پیغمبر د لاسه زخمی شوی دی دا هم ډېر بدبخته دی نو د مارونو صحابه کرامو دا عظیمه قربانی ورکړله لویه قربانی او شهداء کرام چې څومره وغه تقریبا دفن کړل چا چې د مدینه منوره خپل شهدا راوړل نو نبی علیہ السلام هغه منع کړل بیردو قتلاکم الی مضاجعهم وی دا مقتولین خپل زینو ته واپس کې چې کم ځای کې د دوی نه ساوت دا واپس زنانو قربانه ورکړل چې د زخمیانو خدمت وکړو چوبه راوړي چې صحابه یو پوټې لغوندې د کفن دفن نه فارغ شو یو پراپیګنډه راغله او پراپیګنډه په حقیقت بنا وه ابو سفیان سره د خپلو ملګرو مکې ته واپس شو نو روحا ورته وایي د بدر سره نږدې یو علاقه ده هلته یې دمه وکړه ابو سفیان دې ملګرو ته وایي داسې چل کوو چې واپس ځو په مدینه حمله کوو ملګرو ورته ویل لکه موږ هم ستړي یو وی نه که نه وی صحابه چې دي مسلمانان یو خو ته خلک هم ډېر مړه دي پریشانه دي بل ټول زخمیان هم دي او بیغمه به پته به ورته نه لګي ناګهاني حمله به پې وکړو ستړی ستومانه زخمیان دي د مړو په غم کې دي نو بس ختم به کړي نبی علیہ السلام ته چې اطلاع راورسوله وی صاحب ابو سفیان هم لښکر تیاری په روحا کې زر یو سړي اطلاع راورسوله او په مدینه واپس حمله کوي حضور پاک فوراً صحابو ته اعلان وکړ وی څوک دی چې ما سره روان شي او د کافرو پسې لاړ شو ځکه هغوی زمونږ اراده کوي چې موږ ورپسې لاړ شو نو خو هغه څوک به راسره دي چې کم کسان د احد په جنگ کې شریک دي چې کم د احد جنگ کې نه دي شریک هغوی به راسره نه دي نو فوراً صحابه کرام اوچت شو وی صاحب موږ ځو که ټول بیا تیار شو وی موږ درسره ځو او روان شو همراه الاسد ورته وایي د مدینې نه د یو ساعت 8 کیلومتر بار یو ځای دی هلته نبي علیہ السلام سره صحابه ورپسې تلل ابو سفیان ته چا ویل ته خوا خوا دې خوا کې هغوی درپسې راغلی بس کافر وتښتېدل یاره وی طاقت هم نشته دی چې ځو اوس وروڼو په دې کې اویا کسان صحابه کرام شهیدان شو ډېر لوی صحابه کرام او 22 یا 22 کافران پکې مردار شو خلک وایي دې ته ګوري چې اویا مسلمانان شهیدان شوي نو په احد کې مسلمانانو بیعت کړی ټوله دروغ بیعت ته مسلمان نه دی بیعت دې ته نه وایي چې د چا نه مړي زیات وشي بیعت دې ته وایي چې څوک میدان پرېږدي په جنگ کې چې څوک په میدان پاتې شو
د ګټه وکړه چې ځمکه چا وګټله میدان چولی و دا رده ګټه ده چې چا میدان پرېښود او د میدان نه وتښتېده دې ته ناکامي او بیلات وایي نو میدان مسلمان نه دی پرېښی چې کوم میدان و هغه مسلمان ګټلی دی میدان د مکې کافرو پرېښی تختیښ د هغوی کړې ده نو ګټه د مسلمان شوه د هغوی خو نه شوه بیلات د هغوی شو البته دا ده چې 70 کسان شهیدان شو او 13 جمعه مې درته ویلي ولې شهیدان شو ځکه په غونډۍ چې کوم 50 کسان حضور پاک مقرر کړي وو هغې لږ یو پوټې اختلافات ولرل اگر چې علما وایي چې د هغې یو بل سره هغه اختلاف دا حقیقي اختلاف نو اجتهادي غوندې و د پیغمبر علیه السلام د حکم خلاف ورزي مقصد نو خو د هغې دا مطلب و چې مشر ورته وي چې ما ته نبي علیه السلام ویلي چې دې نه به نه کوزېږې او د نورو ورته وي چې دا خبره خو ټیک ته ویلي دي دی ویلي دي چې زمونږ غوښې که مارغان تختی او که مونږ ګټه وکړه او که تاوان نه به کوزېږې خو د هغه مقصد خو تر قیامته پورې دلته ودرېدل نه دي مقصد یې دا و چې د جنګ په دوران کې به دلته یې نه به را کوزېږې اوس خو جنګ ختم شو او مونږ په خپلو سترګو وینو چې کافر هغه دی وتښتېدل او ښځې غرونو ته خېجي او منډې وایي دقه لږ معمولي غوندې اختلاف خپل منځ کې راغی او د حضور پاک د حکم معمولي غوندې خلاف ورزي راله نو الله پې دومره خفه شو چې د جنګ ظاهري چې کوم مخه وه هغې الوړې کړله او 70 کسان جلیل القدر پکې شهیدان شو نو یو به اختلاف نه کوي مسلمانان به خپل منځ کې سره اختلاف نه کوي بل د خپل امیر د خپل مشر د حکم خلاف ورزي به نه کوي نه دا مسلمان ولې په ډغر واخته دی هر ځای کې مسلمان د ذلت جون تیری او د کافر د لاسه وال او ټکول خوري هر ځای کې مسلمان په هغه مخته دی ولې ځکه د مسلمان خپل منځ کې اتفاق نشته اتحاد نشته د مسلمان خو د کوم ملک مسلمان ملک په سر چې غم راغی نور یې تماشا کوي بلکې تماشا نه دا نور د کافر سره په میدان ولاړي بیا که د مسلمانانو وحدت واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قرآن د ټولو یو دی پیغمبر د ټولو یو دی دین اسلام او شریعت د ټولو یو دی بیت الله د ټولو یو دی پیغمبر د ټولو یو دی اسلام او شریعت او کعبه د ټولو یو ده مونځ ټول یو شان کوي روژې یو شان زکات حج شریعتونه ټول یو شان دي بې اختلاف پکې نه کوي مسلمان من حیث المسلم یو بل سره اتفاق نه لري احد کې لږ اختلاف راغی خدای ولا څومره ډغره ورکړه ظاهري ډغره ورکړه او دا حکم د امیر هغه اجتهادي مخالفت و ظاهري مخالفت هم نو حقیقت کې د پیغمبر علیه السلام الله پې څونه خفه شو دیم د صحابهو دا ډېره لویه قرباني مونږ ته مخې ته راغله دین که مونږ ته رسېدلی دی نو دا دین مونږ داسې په اسانه نه دی رسېدلی دا په ډېرو قربانو را رسېدلی د حضور پاک مبارک غاښ مبارک پکې شهید شوی دی مات شوی دی او د هغې د وجود نه وینې پکې بهېدلې دي او صحابو څونه قربانۍ ورکړې او د الله عجیبه حکمت هم په دې کې هغه خالد ابن ولید وروسته خدای مسلمان کړ هغه ابو سفیان چې د مکې د ټولو کافرانو سردارو وروسته خدای مسلمان کړ هغه وحشي ابن حرب د چا د لاسه چې حضرت حمزه رضی الله عنه شهید شو او د چا د لاسه چې د حضرت حمزه سینه وشلېدله او جګر باندې چکونه ولا ولګول او پینه چکونه ولګول نو یو وخت کې دته چا وي هلکه اسلام وي زړه مې کېږي مسلمانېږم خو ډېر انتهایي جرم مې کړی دی چې خدای خبر ایمان او اسلام به مې قبول شي او که نه یاره وایي چا ورته وي نه دی په خپله وایي وی چا راته وي چې یاره نبي علیه السلام ډېر رحمدله دی دویم چې څوک هم ایمان راوړي د هر چا اسلام هم قبلوي او دریم دا دی چې استازي ته خو بلکل غږ نه کوي نو چې ته استازي چا لېږل نبي علیه السلام لا نو زم د هغه استازو په ډله کې پیغمبر علیه السلام له ورغلم وی چې څنګه ورغلم او مخامخ نبي علیه السلام ته کېناستم دی د شکل نه تور او د وجود نه م لږ درونو غټو ایمان ته نبی علیه السلام داسې مخامخ وکتل ایمان ته وی انت وحشي هلکه ته وحشي ایمان ورته چې او د الله رسول وحشي
وی ما ته انت قتلت حمزه، حمزه تا وجلې دی؟ اوس داسې خو نه و چې او کوي چې نه دروغ کې راځي، کوي چې او ما وجلې دی نو دا لګي بوډۍ بیا د کې راځي. وی قد کان من الامر ما بلغک، وی صاحب چې تا ته کوم خبر رسیدلې ده ټیک ده، نور یې ونه وی چې او ما وجلې دی، چې تا ته کوم خبر رسیدلې ده هغه ټیک ده. وی څنګه راغلی؟ وی صاحب ایمان اسلام راوړل غواړم، ایمان راوړل غواړم. درې ځله د حضرت وحشی ابن ایمان د خدای دومره خوښ دی، دومره خوښ چې درې ځله د حضرت وحشی د ایمان په سلسله کې جبریل اسمان او ځمکې ته تللی راغلی. وی او اسلام راوړل غواړم. وی اسلام به مې قبول شي؟ وی او اسلام به دې قبول شي. وی صاحب ما خو په اسلام کې ډېر قتلونه او مړي کړي دي. فوراً جبریل علیہ السلام بار لاړه واپس راغی. وی که اسلام راوړي ایمان راوړي نو دا چې څومره قتلونه او مړي په کفر کې کړي دي دا به ورته خدای معاف کړي. وی صاحب یوازې قتلونه مړي نه دي، مانه نور هم ډېرې غلطۍ او ګناهونه شوي دي، هغې سره به څه کومه؟ نو جبریل بیا بره لاړه واپس راغی. وی دا به ورته خدای معاف کړي. یو غلام د تور د رنګ نه او دومره د حضرت حمزه رضی الله عنه سره کم حالات کړي دي، بل څوک وی به چې لرې کېده تا خو ډېر لوی جرم کړی دی، لیکن خالص د اسلام په مینه کې حضرت جبریل د خدای له 3 احکامات راوړي، یو راوړي بل راوړي بل حکم راوړي. اخیری فیصله دا شوه چې بس هر څه د خدای بخي خو اسلام راوړي ایمان راوړي. صرف نبی علیہ السلام په یو شرط لګو، وی یو طاقت لرلی شي چې دا مخ زمانه غیب کې چې د جهاد ته لاړ شي او ما سره نه مخامخ کېږي. وی د الله رسول ولې؟ وی چې تا ته ګورم ما ته د خپل تراغه پرې کړې پوزه، پرې کړې شونډې او پرې کړې سترګې را یادېږي. نو که دا کولی شي نو ایمان خو دې قبول دی، هر څه دې خدای معاف کړل چې څه دې کړي، خو که دا کولی شي نو وی بلکل د الله رسوله ورغلم کوي نو لاړ جهاد ته، اطرافو ته لاړ جهاد. نو خدای ولې یو بل عجیبه دله یو منقبت ورکړه. یو سړي د پیغمبرۍ دعوه کړې وه، مسیلمة الکذاب، هغه د نبوت دعوه کړې وه چې د پیغمبر حضور پاک مبارک د هغه دپاره یو لښکر ولېږه د مسیلمة الکذاب دپاره. جګړه وشوه خو د نبی علیہ السلام په جون کې هغه فیصله نه شوه. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په جون کې یو ډېر مضبوط جنګ وشو. نو وحشي وایي وی ما سره هماغه نیزګی وه چې په کومه نیزګی مې حضرت حمزه رضی الله عنه په احد کې ویشتی و. وی هغه نیزګی وی د دیوال شاته ورته پټ ناست وم او یو چوندې کې مې د مسیلمه ته کتل، مسیلمة الکذاب ته، چې دې به ماله کم دی خدای په ګوتو راولي چې زه په دې نیزګي ولم. وی ناګنه دې د دیوال خوا کې را تېرېده، بادشاه دې د پیغمبرۍ دعوه یې کړې ده. وی چې را تېرېده وی هغه چوندې کې مې نیزګی مخامخ کړه، ورشغال مې کړه. وی چې ورشغال مې کړه وی دې مې په دې نامه وویشته. وی چې په نامه مې وویشته نو نیزه دې بل طرف ته پرېوته. نو چې د بادشاه مړ شي نو قوم نشي ټینګېدی، خو چې دې مردار شو نو چې هغه کم د ده امتیانو ایمان یې پرول ټولو تښتېدل، د سیل مې بیا تښتېدل. نو ده به وی چې کله کافر وم نو په مسلمانانو کې یو مضبوط مسلمان شهید کړی دی چې حضرت حمزه دی، خو چې کله مسلمان شوم نو په کافرانو کې مې داسې کافر مردار کړ چې هغه د پیغمبر علیه السلام په مقابله کې د پیغمبرۍ دعوه کړې. یو وینځي هغه ځای نه په کوټه اعلان وکړ، ای خلق وی خدای مو بخا، وی زمونږ هغه پیغمبر چې دی مسیلمه وی هغه تور غټ سړی نه دی، وی ده وجلې دی راوینیسئ. وی مې چې زه اوس که ما څوک رانیسي رانیسي مې د سړی مې دله بېغمه کړ، خدای بچ کړ. بیا دا لویه معرکه د احد د غر خوا کې شوې، د دې وجې نه رسول الله مبارک د احد سره به ډېره زیاته مینه به وه. ډېر شهدا خوا کې دفن دي، اوس هم چې څوک حج عمرې له لاړ شي نو احد د شهداو ملاقات ته ځي. یو ځل یې وفرمیل احد جبل یحبنا ونحبه، وی احد یو غر دی مونږ سره مینه ده او د مونږ هم ورسره مینه ده. او یو بل حدیث کې راځي وی د قیامت په ورځ به د احد دا غر الله راوالي او د جنت په دروازه کې به ودرئ. حکومت سعودي اوس هم د احد د غر ډېر احترام کوي،
غیر چاپیره تی د جنگلی بعضې ځایونو کې تو کړي دي د سیخونو جنگلی او بعضې ځایونو کې ورته بلفونه لګولي دي بلفونه د شپې هغه څه سره او څه شنه هغه غر داسې ډېر ښایسته او مزېدار ښکاري او یو بل حدیث کې راځي چې تاسو کله احد ته لاړ شئ د هغې میوه وخورئ هغې کې پخوا دا کرکڼې بیرې وي دا وړې وړې میوه وخورئ او که میوه نشئ خوړی نو دا ازغیدار بوټې پاڼې وخورئ وچوپوئ خو خامخا د احد یو بوټی راوالئ او په خوله کې واچوئ او د دغه شهداو زیارت لبه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله کله ته د وفات نه مخکې نبی علیه السلام لاړ د شهداو د احد ملاقات یې وکړ او بیا په منبر باندې کېناسته او صحابه کرامو ته اعلان وکړ وی صحابو وی زه ستاسو نه مخکې ګورې تلونکی یم او د قیامت ته ستاسو نه مخکې روان یم لار درته برابروم د خدای په دربار کې به دله زه سفارش کوم او زه به ستاسو دپاره د خدای په دربار کې ګواهي کوم د صحابو لویه قرباني ته معلومه شوه چې صحابو څومره لویه قرباني د دین او د اسلام دپاره ورکړې د الله لوی عبادت هم ته معلوم شو او د اختلاف باندې د خدای خفګان او د پیغمبر د حکم معمولي غوندې خلاف ورزي اجتهادي غلطي په هغې د الله غوسه کېدل او د مسلمان دپاره که د مسلمان نه څوک مړ شو یا شهید شو د هغه دپاره لویه تسلي ده غټه تسلي دا څو خبرې ته معلومې دی او د نبي علیه السلام د سیرت په باب کې دا واقعه مې درته بیان کړه دعا وکړئ رب العالمین زموږ د ټولو دغه بیان چې موږ ټول مسلمانان ناست وي د احد چې دا څومره شهدا دي یا کوم مجاهدین د احد دي الله لوړ درجات د جنت نصیب وګرځولی کې او د دین دپاره چې هغوی کم محنتونه کړي دي خدای تا به اجر ورکړي خو موږ هم سوال کوو بهتر اجرونه او ثوابونه الله نصیب کړي الله کم دین دپاره چې هغوی قرباني کړې ده خدای دا دین مضبوط کړي او د دنیا په ګوټ ګوټ کې پروردګاره خور کړي الله موږ د نبي علیه السلام په نقش قدم روان کړي الله د هغوی د سنتو موږ تابعدار جوړ کړي د هغوی د خلاف نه خدای وساتئ الله که څوک په څه قسمه پریشانو ټینشنونو کې مبتلا دي الله هغه پریشانۍ ټینشنونو په خوشحالو باندې بدل کړي